د بلوچستان په نوټال سیمه کې د جعفر اکسپریس ریل پټلۍ په بمونو الوځول شوې. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د بلوچستان په نوټال سیمه کې د نامعلومه کسانو د جعفر اکسپریس اورګاډي پټلۍ په بمونو الوځولې ده. راپورونه زیاتوي چې اورګاډی له کویټې پېښور ته پر لار و او د نوټال سیمې له تېرېدو څو شېبې وروسته چاودنه شوې ده. تر اوسه د دې پیښې د تلفاتو او زیانونو په اړه نور جزیات نه دي ورکړل شوي. د سیمې چارواکي د پلټنو وضعیت د ارزونې لپاره هلته رسیدلی دي. عزتمندو لیدونکو ستړي مه شئ، وخت په خیر. د نن څېړنې ته ښه راغلاست. د بحث لپاره خپرونه کې راسره میلمه دی د سیاسي چارو شنونکی سید عبادالله صادق صاحب. زه یوسف خان لاله یم. صادق صاحب ستړی مه شئ، وخت په خیر. خپرونه ته هم په خیر راغلی. صادق صاحب، دغه چاودنې چې رامنځته شوې فکر کوئ دغو چاودنې تر شا د چا لاس ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن لالی صاحب، تاسې ته د یک ټلویزیون لیدونکو او اوریدونکو ته ټولو ته سلام. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. ګورئ داسې ده لالی صاحب چې د فرد نه ونیسو، یعنی د اشخاصو نه، د ډلو نه، د حکومتونو نه، د نظامونو نه، او دا هر څه په یو تدریج سره مخکې ځي. دا تدریجي پړاوونه په فطري لحاظ هم د انسان د جوړښت نه ونیسه او په هر یو څه کې خپل یو رول لري، د دې نه بغیر کیږي نه. دا ټول کائنات هم په یو تدریج سره د وړوکي طرف نه لویوالي طرف ته تللی دي. نو رالو دې ته چې په پاکستان چې اوس یو جغرافیه ده، یو 78 کال د تولد شوي دي او منځته راغلی دی، نو دی هم د لوړو ژورو سره مخامخ دی. دې کې شک نشته دی. د شروع نه پښتونستان صوبه، همداسې د بلوچستان صوبه، دوی همیشه بعضی مشکلات د پاکستان د حکومت سره، د پنجاب د ادارې سره لري. دې کې شک نشته. خپله دا اداره هم کله سیاسي احزاب، سیاسي څهرې د ټولټاکنو د لارې، د جمهوریت د لارې، د دیموکراسۍ او د دې خبرو د لارې رامخکې کوي، خو شاته بیا پوز وي. دې کې شک نشته دی. استخبارات او پوز د دې ټوله د پاکستان د ادارې، کاغه سیاسي ده، کاغه اقتصادي ده او نظامي خو خپله ده. اوس تاسې ولیدل چې 28 او 28 ترمیم کې پوښتنه دلته دا ده صادق صاحب چې هر ځلې بلوچستان کې د ریلګاډي پټلۍ په نښه کیږي، دې تر شا تاسو څه وینئ؟ او یوازې د ریل پټلۍ نه ده، تاسې د دوهم ځل دی چې دا رقم یو څو ځل مخکې هم تقریبا 9 کاله مخکې ته که زه اشاره وکړم، هلته هم د ګاز چې کوم پیپلاین دی هغه هم څو ځل منفجر شوی دی. دا هم د ګاز ولې؟ ځکه چې ټول پاکستان ته ګاز د دغه دریو صوبو ته تقریبا دغه ته د سند ته لږ څه کم او پنجاب ته ښه ډېر زیات، چې د هغې ټولې فابریکې او هر څه د بلوچستان په ګاز باندې چلیږي. او د پښتونخوا په اوبو باندې د دوی مثلا د برق دی یا دا سیستم یې چلیږي، یا ټولې کارخانې په همدې دوو اصلو باندې ولاړې دي. نو دا دی چې دغه چاودنې کیږي او د دې چاودنو تر شا چې تاسې په لومړي کې سوال وکړو، دا نو زه فقط غواړم یو اشاره وکړم، او هغه دا چې موږ احزاب لرو که نه، مخکې چې ما ویلې، نو نرم احزاب هم دي چې په فکري لحاظ، د جمهوری لحاظ باندې، د دیموکراسۍ په اصولو باندې د ایران مخکې شوي دي او د پاکستان اصلاحات غواړي. نه، اصلاحات هم غواړي، مثلا ANP په پښتنو کې، یا PTI مثلا د عمران خان ګوند، او یا هم PTM یا د منظور پښتون. خو د دې په مقابل کې څه راپاڅېدلي، د دوی په مقابل کې نه، دا چې دې ډلو نه څه په جمهوري لحاظ، په دیموکراتیکو اصولو، په مظاهرو باندې، په میز ډبولو باندې، په پارلمان ته په رسیدو باندې او د انتخاباتو د لارې ونه شو، نو مجبور شولو دا خلک چې بالاخره بیا څه مخ دغه پیښه ستاسو لاندې چا کړې؟ بلوڅ بېلتون پالو؟ بلې څوک کوي؟ تر اوسه خو چا مسؤلیت نه لري. نه که څوک به کوي، هغه ګوره، خو یو خو هغه قضا کې وایي چې ستاسو ان څه دی؟ زما ان څه دی؟ ان دا دی چې یو خو به ته شواهد ګوري، او یو به ته انګېرنې کې کنه چې څه دي، او یو به هم هغه چې کوم ستا علم او منطق او د دې خبرو بیک ګراوند چې څه دی، نو بیک ګراوند خو یې موږ ته ښکاري که نه، چې هغه LBA دی، BLA وبخئ، BLA دی، بلوچستان لیبریشن آرمی، یا BLF دی، او یا همداسې مثلا TTP ده، چې TTP ډېر عملیات خو په پښتونخوا کې یا په پنجاب او په دې ځایونو کې کوي. نو د دوی تر شا یقینا هغه څوک دي څوک چې د پاکستان څخه ازادي غواړي. دا ازادي په څه معنا؟ ګوره، زما حق راکه،
څوک وایي زما حقوق راکړه، څوک وایي دا کومې پارټیو نومونه چې مې واخیستل، څوک وایي ما ته زما مثلا اسلامي حق دی هغه راکړه. ستا دا خاوره په څه نوم باندې ازاده شوې ده؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا اله الا الله راکړه. هغه څه چې د لا اله الا الله په بنیاد باندې پاکستان د هندوستان نه بیل شو او په همدې باندې خلکو ته د خلکو نه رای واغسته او خلک هم د ځان څخه ودرول د ازادۍ د تحریک په نوم باندې. څه شو؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا اله الا الله. نوم دې په څه کېښود؟ پاکستان. او د پایتخت نوم دې څه کېښود؟ اسلام آباد. نو کومه دی هغه اسلام؟ کومه دغه په عمل کې څه نشته. او بیا وروسته چې په 1998 کې او که 99 کې و تاسې چې کله چاودنې وکړلې د اټومي چاودنې مو کړلې په بلوچستان کې، هغه هم بیچاره په بلوچستان چاغي کې د چاغي د غره لاندې هم چاودنې وکړلې چې بیا هم هر څه خشکسالي او هر څه چې ورسره منځته راله او قحطي راله خو هم د دې چاودنو د لاسه راله. خو دشتې وي فکر یې کوو چې زه راځم نو دا رالی چې 42% خاوره د بلوچانو ده. یعنې دا څومره جغرافیه چې د بلوچستان ده دې ته وړو پاکستان هم وایي. دا 42% د ټول پاکستان خاوره یوازې بلوچستان دی. ښه د دې هغه ګوادر ته وګوره، بیا د دې مثلا د فضا باندې چې څومره تیاري تیریږي، ته به داسې شپه ونه تیره نه کې په بلوچستان کې چې د تیارو غږ وانه وري. یعنی دا یو لوی کوریدور دی په دغه منطقه کې. او همداسې مثلا د ګاز دی، داسې ریل دی، دا ټول تجارتي یو لوی مرکز دی. او د دې رصد د کوم ځای نه او د دې لاره د کوم ځای نه د بلوچستان نه د پنجاب پورې. اوس رالو دې ته چې دا څه وخت دا پر تشدد شو. څه غواړي بلوچان؟ څه غواړي؟ ما ویلې که نه واضح ویم. څوک اسلامي قانون غواړي، ډلې معلومې دي، که هغه ټي ټي پي ده او که هغه هر څوک دي، یا مثلا څوک حق او حقوق غواړي لکه پی ټي ایم فکر هم دی یا اے ان پی، او څوک خپل ازادي غواړي. ازادي څوک غواړي؟ بی ایل اف، دا بلوچ لیبریشن آرمی، بلوچ لیبریشن غواړي چې بلوچستان ځانګړی هیواد کې ځانګړی هیواد باید وي. د کومې ورځې نه چې پاکستان وجود ته راغلی دی د هغې نه را په دې خوا دوی نه په انتخاباتو باندې باور لري، دوی نه پاکستان باندې باور لري، نه یې په جنډه او بیرغ باندې باور لري، نه په ملي سرود باور لري. په څه باور لري؟ فقط په دې باور لري چې بلوچستان د بلوچانو خاوره ده. دلته موږ خپل یو جغرافیایي موقعیت لرو، دلته یو تاریخي قوم پروت دی. موږ غواړو چې دا بلوچستان زموږ وي، موږ پورې اړه ولري. که چېرته پاکستان ولو که پنجاب هم وي، د هغه حقوق او هغه څه چې د وسایلو په لحاظ باندې دي، د جمهوري نظام کې دوی ته هغه ونډه ورکول وي، لکه د اف سی آر فرانټیر کرایم ریګولیشن، دا یو دا یو قانون او دا قانون په چا باندې عملي کېده؟ په پښتونستان باندې، د هغې په خلکو باندې. یعنې دا دې ته تور قانون دوی وایو. دا څو کاله مخکې دغه قانون دې لرې شو، 200 کاله دغه قانون په دې خلکو تاسو قانون یاد کوم ماته وروستی 28 کوم د دوی چې امندمنت یا تعدیل دی په اساسي قانون کې دا را په یاد شو. فکر کوئ څومره اصولي پرېکړه وه، څومره قانوني پرېکړه وه؟ آیا د پارلمان د فشار لاندې و نو څنګه دوی تصویب کړه؟ ګورې پارلمان خو چا جوړ که؟ خو پوځ جوړ که. د پاکستان منتخب صدر اعظم عمران خان د ټول پاکستانی پارټیو څخه چې د به ویلې زه په یو بال باندې 2 وکټه اخلم. خلکو فکر کو چې دا څنګه غیر تخنیکی خبره ده کنه، چونکې دا خو کرکټر او بیا کرکټر شو، کرکټر بیا کرکټر هم شو، سیاسي لحاظ باندې یو کرکټر هم پیدا کړ. ولې کرکټر پیدا کړ؟ چې هلته په کرکټ کې خلک هواخواهان ډیر زیات پیدا کړل. دا خو په ټول پاکستان کې که پښتون و، بلوچ او کار څوک و، پنجابي او یا سندي و، ټولو کرکټ خوښ و. کرکټ یو ملي لوبه وه د دوی لپاره او دا یو هیرو. نو هلته چې کله د دا سحري بروز وکړ منځته راغی، بالاخره سیاسي پارټۍ هم جوړه کړه. په سیاسي پارټیو کې هم په یو بال باندې چې 2 وکټه واخیستلې، یعنی 10 او 11 وکټو، یعنی دغه نواز شریف ګروپ چې مسلم لیگ نون او پیپل پارټي د بېنظیري د دې هم صنفۍ هم وه په دغه کې د انګلستان کې. نو دی یو بال یې وکړه خو 2 کسان روان شو، یعنی په یو بال باندې د 2 کس آوټ کړ. معنا دا چې د انتخابات وګټل او په ډیر لوی دوی چې ته باری اکثریت کنه، په ډیر لوی اکثریت باندې دوی د دې ټولو پارټیو نه، کاغه مذهبي وي، کاغه سیاسي وي، کاغه عوامي نېشنل پارټي وي یا نورې پارټي وي، د ټولو صوبو کې ټولونه لوی رای واخیسته. په ډېر بخښنه سره بله پوښتنه، اوس مهال چې د پاکستان پارلمان کې کوم کسان دي، مثلا لکه شیر افضل مروت، علي امین ګنداپور، سهیل افریدي، بریسټر ګوهر او همداسې نور، فکر کوئ دا په ټوله کې
صادق دي ښاغلي خان ته که نه هغلته هم دوی یو لاس د ښاغلي خان سره دی بل لاس د پوځ سره دی. ګورئ داسې ده چې زما چې څونه فکر دی که نه چې د پاکستان دغه سیاسي پارټۍ په یو نحوه نه په یو شکل نه په یو شکل د فوز پورې تړلي دي. نه دغه کوم آزاد سیټونه چې کابو 200 شول اوس دلته د خان نمایندګي کې پارلمان کې نو دوی خو د خان ملګرتیا کوي، دوی خو د خان سره ولاړ دي. فکر کوئ چې آزاد دي؟ فکر کوئ چې د خان ګټو ته ژمن دي؟ زما په فکر چې ژمن خو باید وي او ژمن هم دي د دې دپاره چې ځکه تر اوسه پورې څه شی ونه شي کولی. دوی سره د پښتونخوا حکومت هم شته ده، ترڅنګ ورسره پارلمان کې کافي ډېرې څوکۍ دي. یعنې دوی ته پیشنهاد هم وشو زرداري لخوا نه که راشي موږ یو ځای حکومت جوړ کړو، ولې دوی هېڅ هم ونه کول. نه دوی حکومت دې دپاره نه جوړو چې هغه حکومت خو ائتلافي حکومت و، هغه خو د پی ټي آی نه پرته د پی ټي آی یا د تحریک انصاف نه پرته چې د مشر یو بندي که او دوی دلته انتخابات وکړه، هغه په بندیخانه کې دومره وکړل چې فکر کوم چې کافي ډیره رای اغستې وه، 200 سیټه ډېر سیټونه اغستې وي. یعنې حتی دی په دې باندې رسېده چې باید دی صدر اعظم وي، ولو که دی په بندیخانه کې دی باید صدر اعظم وي. په دغه وخت کې باوجود دی چې ټولې مذهبي پارټۍ ټولې سیاسي پارټۍ او فوج یې تر شا ولاړو، مګر د ډېر باري ډېر لوی اکثریت باندې دا لوبه ګټلې وه، یعنې انتخابات یې ګټلي وو. خو دی یې بندي که په مختلفو تورونو باندې او دا کم ملګري چې پاتې شلو یوازې صوبه سرحد صوبې ورته ورکړله. په دې صوبه سرحد کې تاسې ګنډاپور ولیدئ چې هغه مجبور شو دې ته چې باید دنده پرېږدي یا یې په دنده پې پرېښودله یا اوس اپریدی راغلی دی. نو معنا دا ده چې دوی هغسې قوت خو بیا نه لري که نه. صحیح ده چې عوامي قوت به لري، مظاهرې کوي، لارې بندوي، احتجاج کوي، کمې خبرې چې نن افریدی کوي. دا دویم وزیر اعلی د خیبر پښتونخوا، تاسو فکر وکړئ په داسې یو غټ موقف باندې داسې خبرې مخکې تاسې کله مثال لیده چې کړي وي، مثلا دا چې د پاکستان پوځ جوماتونو ته سپو سره ننوځي او بیا دا خبرم کوه چې هغه پوځیان بیا وایي چې ستاسې او د دې سپو په منځ کې هېڅ فرق نشته. بحث ته به دوام ورکوو وروسته یوې لنډې دمې. عزتمندو لیدونکو لنډه دمه لرو، بیرته راګرځو. د خپرونې دوام ته ښه راغلاست. صادق صاحب اوس به راشو کورنیو موضوعاتو ته له پاکستان څخه به لږ دې خوا راشو. اوس مهال ایران چمتووالی ښودلی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ منځګړیتوب وکړي. فکر کوئ چې په ایران باندې دا اعتبار کېدلی شي چې دا به یو ښه منځګړی او په ټوله کې د درېمګړي په توګه به وشي کولی ښه نظارت د افغانستان او پاکستان د سولې د خبرو اترو پروسې څخه وکړي؟ ښه ګورئ لالی صاحب داسې دی که نه چې یوازې دې ملکونو ته خپل ګټې مهمې نه دي چې د خپله ګټه یوازې څه ده، او دا خپله ګټه د یوازې په دې پورې نه ده چې د یو خاص هېواد پورې منحصر وي. مثلا تاسې وګورئ که چېرته په سیمه کې داسې وضعیت وي لکه د پاکستان او د افغانستان چې دوه جرګې وشولې او په دواړو جرګو کې مثلا هغه خبرې ناکامه شولې، یعنی نه د قطر جرګې نه وروسته د ناستې نه وروسته کومه مطلوبه نتیجه لاسته راغله او نه هم د استانبول د ناستې نه وروسته. په دواړو کې یو ډول هم خفګان موجود و، هم قهر موجود و، او هم ستونزه په منځګړو کې وه. صادق صاحب نه قطر، ترکیه نه دوی کې خپله پاکستان کې ګوره هغه خو خپله ورته هغوی ورته وویلي، یعنې هم قطریان ورته ویلي، هم د استانبول مرکچیانو ته دغه ته ویلي د پاکستان پلاوي ته چې وروره ته هغه غوښتنه مه کوه چې هغه د افغانستان د وس نه باري. او دا غیر منطقي ده، دا غیر عقلاني ده. فکر نه کوئ چې دغه د پاکستان دغه غوښتنې باید د قطر او ترکیې له خوا څخه نور هم رسنیزه شوې وای؟ دوی باید یو کنفرانس نیولی وای، ټول نړۍ ته ویلي وای چې ملامت په دې ځای کې پاکستان ده نه افغانستان. خو یو څه خو په ترکیه مثلا هغه ملګرتوب خو دغه ګټو ته خپل ګټو ته هم ګوري، او هغه یو داسې هېواد دی چې یو مخینه لري د ترکیې سره د ملګرتوب او د انډیوالۍ په هغه لحاظ هم دا خبره داسې نه کړله، او ټولې پوځي همکاري دي، سیاسي دي، هر څه شته دی. نو په دې لحاظ باندې یو څه په داسې ښکاره الفاظو کې دا څه د پاکستان هغه کمی چې کوي. کومه پوښتنه د همدې لپاره وکړه ایران اوس څنګه ده که ایران منځګړیتوب وکړي؟ آیا د اعتبار وړ ده، د اعتماد پې کېدلی شي؟ همدا مخکینۍ خبر در راځمه چې یوازې دا نه چې په ایران باندې اعتبار، ایران ته به چین هم ویلي، ایران ته روسیې هم ویلي دي، ایران ته د منځنۍ اسیا هېوادونو ویلي دي، او ایران ته هند هم دا خبره کړې ده چې ګوره که د چابهار دغه دی دا لاره ده
یو بندر دی او د دې لارې نه غواړي چې هند باید خپل اموال د ترکیې د وبخښئ د ایران د لارې افغانستان ته او د افغانستان نه بالاخره منځنۍ اسیا ته ورسوي او دغه اعتماد او باور چې کوم په پاکستان باندې کېده هم د چین د خوا نه هم تاجکستان د خوا نه تاسې ولیدل چې تاجکستان هیات فکر کوم نن پورې هم همدلته و او د هغه هم د دې خبرو دپاره راغلی دوه ډېر اساسي موضوعات وو هم امنیتي او هم سیاسي او اقتصادي درې واړه اړخه لرل نو دې څه غوښتل خو دا خو منطقه خو په خپله که په جنګ کې پاکستان او افغانستان سره ښکیل شي نو خو دا منطقه نه امنه کیږي هغه یو طرف ته اټومي قوت دی بیا هغه یوازې دا نه چې که دلته د افغانستان د خوا نه پیاده جګړه کیږي موږ خو هوایي قوه نه لرو موږ خو راکټي قوه نه لرو نو حتما به هندوستان تاسو ډېر لاند ځواب راکوئ آیا په ایران اعتماد کېدلی شي او که نه بالکل پې کېدلی شي ایران خپلو ګټو ته ګوري ایران د منطقي ګټو ته ګوري ایران غواړي چې خپل یو سیاسي پرستیژ درېمګړی باید داسې څوک چې قضاوت ترې ونشي که نه په مذاکراتو کې فکر کوئ ایران پاکستان ته ډېر نږدې ده که افغانستان ته چې یوه جګړه خو د ایران سره شوې ده او په بعضې موضوعاتو باندې د ایران او د پاکستان یو څه مشکلات شته دی فکر کومه چې ایران دې بالکل بېطرفه فیصله وکړي د دواړو د جانبو چې کوم په حق یې د هغه فیصله دې وکړي خو یو ښه منځګړی به وي زما بله پوښتنه دلته دا ده چې صحیح ایران به راوړاندې کېږي زموږ ګاونډی ده زموږ زرګونه کاله کېږي چې زموږ په ګاونډ کې ده البته کلتوري فرهنګي مذهبي اړیکې موږ ورسره لرو د سیمې په مشرۍ کې البته اوس چې دلته په منځنۍ اسیا کې او په ټوله کې په اسیا کې چین ولې نه رامخته کیږي چین ولې د یو مشر په توګه که هلته مثلا ښاغلی ټرمپ وایي چې زه کولی شم دا جګړه ودروم ولې شي جین پینګ خاموشه ده ولې چین خاموشه ده ولې دوی د منطقي مشري په غاړه نه اخلي ګورئ چین خو په شانګهای کې یو لوی سازمان لري او هغه سازمان ته دا ټول هیوادونه رابللي دي هغوی ته په دغه سازمان کې پرته د افغانستان نه چې په دغه ناسته کې حضور نه درلود په شانګهای کې په فارمیټ د مسکو کې رسمي حضور درلوده هلته دې ټولو ته هم هغه نظامي تظاهر وکړه مظاهره وکړله چې بالاخره ټرمپ هم نیوکه پرې وکړله چې زه پوهېږم ته دا چاته دا خپل قطاعت ښیې که نه او هم د سیمې هیوادونو ته یې ځان وښوده چې زه په څومره قوت کې پروت یم نه یوازې اقتصادي بلکې په نظامي لحاظ باندې په کم ځای کې یم زما په نظر چې چین په دې پوهېږي چې پاکستان په هغه شکل کې څنګه وایي د افغانستان سره جګړه نه کوي او د افغانستان سره څنګه صادق صاحب په هغه شکل چې وایي جګړه نه کوي هغه شکل لکه څنګه چې د هند سره کوي داسې د افغانستان سره نشي کولی یو ډېره اساسه نقطه ده یو خواته اټومي طاقت دی څوک پاکستان اټومي طاقت دی که نه او بل خواته افغانستان څه لري فتوا نو د فتوی او د اټوم په منځ کې چې کله تقابل راشي پاکستان د دغه یو شي نه یریږي زه به پوځ هم لرم زه بالستیک راکټونه هم لرم زه هوایي قوه هم لرم زه مثلا ځمکنۍ قوه مې د نړۍ اووم قوت دی زه اټوم بم هم لرم دا ټول شیان لرم څونه دمکیانې ورکوي وزیر دفاع لوی درستیزي هر څه اوس بیرته خبرو ته نه راوړاندې کېږي آیا غږ یې نه دی کړی چې موږ د خبرو لاره بنده نه ده د خبرو دهلیز او دروازې لا بندې شوي نه دي ولې دې خبرې صدق صاحب پاکستان زور ولیدو زور یې ولیده او یو ټکی شاته پروت و هغه څه چې باوجود د دې چې تا اټومي طاقت یې تا افغانستان ته څه فتوا صادر کړه چې دلته دا جګړه ناروا ده معنا د فتوی قوت څومره شو د اټومي قوت په مقابل کې د نظامی قوت په مقابل کې د هغه قوت په مقابل کې چې ستا شاته امریکا ولاړه ده مګر تا دلته د فتوی او د اسلامي روحي او د جذبي هغه قوت ولیده او دا ورته د سترګو په کسو کې په ترکیه کې اخر کې وښودل شو هغه یو څو بیتو کې د حسن حقاني فکر کوم چې یو څو بیتونه یو ته ولیکل چې هغې ته یې مخامخ وویل یو ته ورته ترجمه یې ورته کوي چې زه څه غواړم نو دا دی چې هغوی ورته په دې اشارو کې دا ورسول چې تاسو به ډېر څه یي خو زما څه یو څه شته چې هغه تاسو نشته دی ګوره هلته وایي که نه چې دا زموږ شاګردان دي د اسلامي امارت طالبانو ته څه وایي اشرف طاهري او دوی وایي دا زموږ شاګردان دي زموږ په مدرسو کې راغټ شوي دي اوس دوی زموږ په وړاندې جګړه کوي یا دوی موږ ته زموږ په وړاندې مثلا فتوا صادروي فتوا ستا حکومت وایي چې د قندهار نه یې صادر کوي تا ته یې نه وایي دیوبند ته یې نه وایي مصر ته یې نه وایي بل هیواد ته غږ نه کوي عربستان ته سعودي سره چې امنیتي قرارداد یو څه امضا کړی دی یو مرکز دی د اسلام او زمونږ قبله د هغه طرف ته هغه ته نه وایي چې ته فتوا صادر کړه چې په پاکستان باندې جګړه ناروا ده قندهار ته وایي ته فتوا صادر کړه چې دلته جګړه ناروا ده معنا څه شو دغه معنوي قوت دغه دینی قوت دغه ارزښت دلته موجود دی او دې نه پاکستانیان دا خبره درک کوي که چېرته د دې ځای نه دا فتوا صادر شوله که چېرته پاکستان جګړه تحمیل کړله او دا جګړه وغځوله دوه ورځو کې ډزبند وکړه که نه زر قطر ته لاړ قطر ته اول څوک لاړل
پاکستانیان لاړ او څوک په هیات کې مشران یو مثلا پوځي مشران یو خواجه آصف عاصم منیر فکر کوم او د استخباراتو رئیس یو دوی هلته لاړل جرګې دپاره او خبرو دپاره دلته هم په افغانستان مجبور شو چې د وزیر خارجه او د ډیپلوماتانو په ځای باندې باید دوی وزیر دفاع لاړ شي او همداسې د استخباراتو رئیس لاړ شي تر څو چې دغه تقابل چې هغوی هلته لري دا ورسره مخامخ شي نو دا څه شو چې دلته دغه یوه فتوا دا د زرو اټوم بمونه ډیره قوي ده او په دې باندې پاکستان ډیر ښه پوهېږي چې هلته چې کومې ما وروستنۍ ډلې مې چې ویلي که هغه ټي ټي پي ده بي ال اف دی بي ال اے دی بلوچ لیبریشن آرمی دی یا بلوچ لیبریشن فرنٹ دی او یا تحریک طالبان پاکستان دی هغه مخکینی تحریکونه څه دي اے ان پی دی یا پی ټی آی دی پی ټی ایم دی دوی څه غواړي دوی صلحامیزه ډول که دغه مذاکرات ترسره کیږي او ایران هم منځګړیتوب کوي څومره فکر کوئ د دې چانس ډېر ده چې یو ځل بیا د پاکستان افغانستان ترمنځ سوداګري په عادي کچه باندې پیل شي فکر کوم زر به نه وي داسې عاجل فیصله به مو نه شي او هغه هم دوی په لیکله بڼه باندې یو څه غواړي افغانستان لوري اوس د دې خبرې برلاسې دی په څه معنا چې اخواته تا د جګړې اعلان کو دلته افغانستان لوري څه شي اعلان وکړو د دروازو د بندېدو اعلان دا یو طرفه نه دی شوی لالی صاحب دا دوه طرفه په دې وشو چې کله د سبزیو وخت راشي د ترکاریو وخت راشي د میوو وخت راشي او هغه هم وبزنې میوې دي چې په ډېر نازک شکل باید دغه ستاسې هېوادونو ته ورسیږي دا ستاسې د میوو په شان نه دي چې که میاشت هم تېر شي بلا یې نه وایي نه دا ډېر نازکې میوې دي دا باید دلته چې رسیږي په څه شکل ورسیږي او تاسې باید هغه څنګه د هغې نه استفاده وکړئ اوس که چېرته ته دا دروازه زما په تاجر باندې نو زه څه وکړم زه به تا ته ټول عمر ګورم چې دا دروازه دې ستا د طرفه چې راځي هغه دې راځي زما د طرفه دې نه درځي دا بیچارهګان دي ټول دا زما تاجران دي دومره لوی تاوان اخلي نو زه وایم چې دغه تو تاوان د دغه سړی ګټې نه ډېر ښه دی اوس یو تو تاوان دی موږ ته مثلا که رارسیږي خو په اوږد مهال کې به ورو ورو افغانستان وایي ضرورت د ایجاد مور ده که نه موږ به تاجکستان سره تاسې ولیدل چې راوړاندې کېږي ترکمنستان دی ازبکستان دی منځنۍ اسیا ده روسیه ده تاسې ولیدل چې د انارو ویل کېږي 2.5% د نورو کلونو په نسبت پکې صادراتو کې زیاتوالی راغلی دی یا مثلا هند ته صادرات لرو د چابهار د لارې یا ایران سره روابط خپل ټینګو هر ډول روابط یا مثلا د چین سره تاسې وګورئ چې الکوزی صاحب اعلان یې وکړ چې څومره غوړي دي کېدلی شي موږ د چین نه وارد کړو که نه نو دا څه شی دي دا ټول هغه روابط دي موږ د آسیا زړه یو او موږ ستا دپاره یوه لاره یو پول تا دا پول ونړو په دغه تجارت کې د بندېدو افغانستان تاوان کوي که پاکستان ډېر تاوان خو په پاکستان کوي څنګه ولې تولید ډېر نه لري تر ټولو غټ د مارکیټ د افغانستان نه دی د دې افغانستان نه منځنۍ اسیا ترکمنستان ازبکستان تاجکستان او قزاقستان او ایست اروپا ته د اموال نه تله دا د میوو نه ونیسو د هر څه پورې آیا د دوی رفت آمد دلته نه آیا ترانزیت نه تجارت نه اقتصادي وده نه وکړي 2 میلیارډه زموږ او د دوی په منځ کې تجارت 200 میلیونه ته راکوز شو ولې خو کړنې صحیح نه وي سیاسي کړنې نه وي سیاسي پرېکړې سمې نه وي سیاسي پرېکړې د پوځ په لاس کې وي او هغه تاسې چې مخکې پوښتنه په هغه اوله برخه کې وکړله چې 20 او 28 ترمیم کې څه شی وکړله ټول واک یې ورکړه پوځ ته دا ګوره دی کله رامخکې شي د پردې مخې ته شي چې هغه ته مارشال لا وایي او کله د پردې شاته سیاسون یې رامخکې کړي سیاسون یې رامخکې کړي دي پارلمان دې شته دی انتخابات دې کړي دي د جمهوریت په نوم باندې یو څه لري مګر په حقیقت کې څه شی دی په حقیقت کې ټول اسټبلیشمنټ دی د پاکستان په حقیقت کې ټول د پاکستان پوځ دی چې ټوله اداره د دوی په لاس کې ده او ټول ډیکټیشن د دوی په لاس کې دی دا سیاسون فقط د دوی سخنګویان دي د دوی سپوکسمینان دي دا نسی نه دی چې مثلا یو سیاسي شخص فیصله وکړه بیا به هغسې کېږي چې هغسې کېدلی بیا به عمران خان اوس د بندیخانه کې نه وی پروت بیا تاسې وګورئ کوم داسې صدر اعظم دی چې په پاکستان کې هغه خپل 4 کاره پوره کړي دي هیڅ چا نه دي پوره کړي یعنی یا شهباز شریف پوره کی شهباز شریف پوره کی صادق سے شهباز شریف پوره کی شهباز شریف دا پوره کی شهباز شریف خو د 4 کالو د پاره صدر اعظم نه دی کنه دا خو یو داسې یو شکل باندې دی چې یو انتخابات شوي وو صدر اعظم انتخاب شوی صدر اعظم یا د دوی کله بندي کېږي شړل کېږي او وژل کېږي د وژلو او اوس به د دوی د پوځ تر شا به پوره کړي درست پوره کوي هغسې به پوره کړي چې پوځ یې تر شا ولاړي که چېرته د پوځ مخالفت وکړو بیا به یو دقیقه وخت لرو حل لاره جمعبندي څه کول پکار دي نو د چا سره څنګه لکه د حل لاره په څه ارتباط د ترانزیت په برخه کې پاکستان سره څه کول پکار دي مذاکرات په برخه کې څه کول پکار دي ایران سره باید څه وشي ترانزیت تجارت اقتصاد وده کول دا فقط په دې پورې اړه لري چې سیاسي اړې ګړې ختم شي
او دوی یو داسې تفاوت راوړاندې شي چې خپل نظامی اشخاص او نظامی څیرې شاته کړي او سیاسي څیرې رامخکې کړي د خبرو اترو خلک رامخکې کړي دلته باید د خبرو اترو په فورم باندې که ایران کې کېږي استانبول کې کېږي او بیا قطر کې کېږي موږ هم ورته ښه مهمانوازي ورکولی شو تاسې هغه یو پیاله چای په ځان باندې دونه ګران تمام کړ موږ درته ګډان حلالوو خو نیت هم پاک کوي صادقان چې رالیږئ صداقت هم لږ ورته ورکوي دغه پوره په اعتماد سره ورشه او دا خبرې وکړه که په دې اعتماد سره راځي ښایسته سټیپ اخیستل شوی دی چې ته ډز کې زه ډز نه کوم زه در باندې لاره بندوم زه هغه څه چې باید تا ته درځي بند څه چې زه تاسو نه ما ته راځي بند دا دروازه در باندې بندوم اقتصاد دروازه اقتصاد او سیاست یو د بل دپاره څه شی دي لازم او ملزوم لہذا که اقتصاد غواړي چې وده ورته ورکړي که غواړي چې نور جنګ ونه کړي نور جګړې ونه کړي نور توطیې ونه کړي نور دسیسې ونه کړي افغانستان ونه ځپي استعمال یې نه کړي خپل خارجي سیاست د ده په لاس کې نه نو سیاسون یې راوړاندې که مسایل حل کېږي غیر د هغې د جنرالانو سره بیا ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو شنونکی سید عبادالله صادق صاحب په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم عزتمندو لیدونکو د نن څېړنه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا کتو په الله پاک مسپارم ښې چارې